سلامونه. زیاتو ملګرو دغه پوښتنه زیاته تکرار کړې چې د امازون هولسیل لپاره مونږ چې سپلایران ګورو آنلاین، نو مونږ ته دا پته نه لګي چې صحیح سپلایر چیرې دی، غل پکې چیرې دی. یعنې مونږ ته پته نه لګي، نه د چا تندي لیکلي دی چې یعنې مطلب دا غل دی او دا صحیح سړی دی. نو د دې لپاره زه تاسو سره یو ویب سایټ شیر کوم چې هغه به تاسو سره کافي اندازه مرسته وکړي تر څو تاسې د سکیمرانو او د غلو نه په امان کې وساتي. صحیح ده؟ نو د هغې نوم چې دی ټرسپیلوټ دی. دلته به زه تاسو ته ټګ هم کومه. دې ټرسپیلوټ کې به تاسې په هغه وخت کې د هغه نوم واچوئ چې کله تاسې کوم سپلایر پیدا کړئ، هولسیل ډاټ کام ته چې لاړئ، هغې کې ډېر زیات سپلایران دي. چې کله هغې ته لاړئ نو دا کوم سپلایر پروډکټ چې خوښ شو کولی شئ هغه لوډ کړئ، کاپي کړئ. یعنې چې کله هم کاپي کړه نو نوم به یې راواخلئ او دې ټرسپیلوټ کې به سرچ کړئ او بیا به لاندې وګورئ چې مطلب یعنې څونه کمنټسونه ورته شوي دي، سټارونه څومره دي. یعنې د 3.5 نه تر 5 پورې کافي اندازه سټار دي چې دا یو سپلایر ولري. تاسو کولی شئ د هغې نه پروډکټ واخلئ بدون د کومې پوښتنې، بدون د کوم ریسرچ. تاسو کولی شئ د هغه نه پروډکټ واخلئ. یعنې هغه سپلایر بیا ښه سپلایر دی، هغه اعتباري دی، هغه د $2,000 په حساب باندې خپل غټ کاروبار یعنې نه سکیم کوي او نه بې اعتباره کوي. نو بیا به تاسې کمنټسونه به وګورئ چې چا ورته څومره مثبت کمنټسونه کړي، چا ورته منفي کړي دي. منفي بیا وګورئ. ستاسو کار به د منفي کمنټسونو سره چې هغه تعقیب کړئ چې هغه کسانو سره کومه کړنه کړې ده چې هغې ورته منفي کمنټ کړی دی که نه. نو بعد د هغې نه تاسو په دغه ترتیب باندې سپلایر پیدا کولی شئ. السلام علیکم.